بیا هم ښه راغلاست. مننه. ښاغلی بشرمل، ښاغلي خرم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د ملت رایو ته احترام ونه شو او جانکیري چې هغه موخې هم په افغانستان کې د قومونو ترمنځ بې اتفاقیو ته لمن وهل او دز رامنځته کول دي او حتی کیدای شي مذهبي جګړو ته هم همدا اوس تاسې ګورئ چې په هرات کې په جومات کې د شیعهګانو په جومات چاودنه او په کابل کې هم همداسې پس د دوی د حکومت په رامنځته کېدو مخکې د دوی نه په مذهبي ځایو کې دومره چاودنې نه وې شوې. دا یې یوه پوښتنه او بله پوښتنه دا چې دغه ائتلافونه او حرکتونه چې رامنځته کیږي او ستاسو په خبره چې په ډیرېدو به هم وي، دا به افغانستان کوم لور ته بوځي؟ سمون خواته که د بربادۍ خواته به بوځي؟ لومړی دا چې د حکومت وحدت ملي چې کله د جانکیري په خبرې راځي دلته جوړیږي، دا معلومداره چې جانکیري کله چې یو نظام جوړوي په افغانستان کې او یو بهرنۍ راځي دلته یو نظام جوړوي، هغه ورته ستراتیژي برنامه ورکړي. دا خو معلومداره چې یعنې تر دې وړاندې موږ مستقل حکومتونه درلودل. امریکا په 18 کاله کې په افغانستان کې د جنګ ستراتیژي مخکې وړی دی، د صلح ستراتیژي امریکا نه لري د افغانستان لپاره. او حکومتونه چې ټاکلي دي هغه چې مهمات ورکوي، هغه چې دلته راځي جګړې ته لمن وکړي، دلته خپل فوج رالیږي، دا په دې معنا ده چې هغه دلته په افغانستان کې د جنګ تداوم غواړي. د صلح لپاره لا تر اوسه امریکا هېڅ نه ده کړی. که هغه څلور اړخیزې نسل پاکستان او چین سره دوی سره سرې دي، هغه په شکل تمثیلي موږ نتیجه ورته پورته کړې نه ده. دا یو برخه. او بل راځو په ائتلافونو باندې چې تاسو سوال وکړو. ائتلافونه په افغانستان کې چې هر څومره ډېر سي، څنګه چې خرم صاحب وویل چې کله چې دا ائتلافونه دا کسان د مشران دومره کولی شي چې یو کس چې یو استاد د پوهنتون په قدرت ورسوي او د افغانستان ولسمشر سي، کولی شي چې د دې نظام لوبای نه ویسي، کولی چې نظام لپاره ستونزې جوړ کړي. دا معلومداره خبره ده. د امریکا ته مې اشاره وکړه چې امریکا دغه ار کې دا خلک ننویستل، نو دا د ملت خو بیا بیل شو. خو دلته د ملت رایه مو، خو دلته د ملت رایه ته دوی احترام ونه کړ. ملت خپل رایه ورکړ، 9.5 میلیون رایه د همدغه مشرانو تر مشرۍ لاندې راغله په صندوقونو کې، هلته تویید سو. خو دوی چې دوه ټیمونه دلته ستونزې رامنځته سولې، دلته جانکیر راځي بیا فیصله کوي. بیا جانکیر خو د معلومداره چې جانکیر چې کله دلته فیصله کوي، دلته ستراتیژي ورته ورکوي، برنامه ورکوي او خبرې باید د جانکیري دلته ومنل سي. دا خو ټول ملت ته او ملت خپل زحمت ویستی، تر صندوقه تللی دی، خپل ګوتې له لاسه ورکړي دي، خپل زامن له لاسه ورکړي دي او مختلف امنیتي او غیر امنیتي ستونزو سره ملت مخ شوی دی. ملت باید د نظام تر څنګ ودرېږي که دغه حرکتونو لکه دا ګوندونه چې دا حرکتونه یې اوس راپیل کړي، ملت د چا تر شا ودرېږي؟ دوی ګوندونو خو هم په تېرو کې خپل امتحانونه ورکړي دي چې تر ډېره خپل هغه واک ته رسېدلو شوقونه یې په ذهنو کې وو. کله چې واک ته رسېدلي دي بیا نه هغه خوځښت و نه اصلاحاتو غږ و، او کله چې خپله اوس ولسمشرۍ ویلي چې دوی دا حرکتونه په دې معنا دي چې دوی خپله اوس په د خپل ځان غواړي چې بیرته په حکومت کې شریک کړي او په ډېر قوت شریک کړي. که دا غوښتنې بیا د ملت غوښتنې نو څه دلته کوم ځای دلته که چیرې ولسمشر په انتخاباتو کې راځي د دوی نه استفاده کوي، د جنرال دوستم رایه اخلي، جنرال دوستم په هغې کې فرښته و، تر څنګ ودرېدل، لومړی مرستیالو کې رایه ورنه واخیسته، هادي نه یې واخیسته، له ښاغلی عبدالرحیم ایوبي نه یې واخیسته، له ظاهر قدیر نه یې واخیسته، له استاد سیاف نه یې واخیسته، له ټولو نه یې واخیسته. دوی ټول ښه خلک وو. په هغې وخت کې حتی ډاکټر عبدالله سره هم راغی، دلته سیاسي هوکړلي کې 50% قدرت یې ورته ورکړو، امضا یې هم کړو، سند یې کړو. ولې خپل ته وفاداره نه دی؟ خو د قدرت لپاره صحیح دی، د قدرت لپاره ورسره تا خپل هم قدرت غوښتې، راغی 50% یې ومنل، ورسره سیاسي هوکړلیک دې لاسلیک کړ. خو تا هم قدرت غوښته، تا کوم بل شی غوښته؟ خو یعنې ملت ته نه حکومت خدمت کوي ستاسو په خبره او نه دغه ملت دی چې حکومتونه تمویلوي، دغه حکومت دی چې د مشرانو تر شا وړال دی. که دا ملت نه وي، مشر څه معنا لري؟ که ولسمشر غني نن ولسمشر خو د ملت له برکته دی د قدرت ته رسېدلی. خو دا چې په انتخاباتو کې ودرېد، څه لپاره ودرېد؟ خو د قدرت د لاسته راوړلو لپاره ودرېد، ملت یې تر شا و. همدغه رقم د دوی مشران تر شا، ملت وړال دی، ملت له دوی نه حمایه کوي. د اوس نظام ډېر بحران سره مخامخ دی، امنیتي ستونزې ډېرې دي، ولایت په حالت د سقوط کې دی، 50% خاوره مخالفینو په لاس کې دی. امکان لري چې دا ستونزې نور هم ډېر شي او په ډېرېدو دی، دا ډېریږي دا ستونزې. خو خبر دا دی، خو خبر لاره دې حل دی چې اوس نظام وضعیت خراب دی،
یو لاره ولسمشر ته پاتې ده چې هغه جرګه راوغوښتل سي او ملت لاړ سي په جرګې کې چې هر شی فیصله وسو جرګه دا فیصله تر ډیره هغه اساسي قانون لکه د افغانستان کې د امریکایانو شتون ته د ملت ډیره رایه نشته او جرګې د ملت جرګه دا فیصله وکړي جرګې ته باید احترام کېږي جرګې ته باید احترام وسي د جرګې فیصلې ته باید احترام سي چې لکه قانون اساسي په جرګه جوړوي ولې یو نظام بیا د ولسمشر سرنوشت او د نظام سرنوشت په جرګه نه کول جرګه باید راوغوښتل سي لاره د حل د افغانستان همدا ده چې جرګه باید راوغوښتل سي په جرګې کې که چیرې جرګه دا فیصله وکړي چې زموږ ولسمشر 2 کاله نور هم ولسمشر غني او ریاست د اجرایي ترڅنګ د ملت رایې ته احترام یې دوی د خپل قدرت ته ادامه ورکړي او د مشران د احترام کړي او که چیرې ملت دا فیصله کوي جرګه دا فیصله کوي چې ولسمشر غني دی نه موقت حکومت دی راسي بیا د ولسمشر او ریاست اجرایه دې ته احترام وکړي او را دې جرګې فیصله ته احترام وکړي را دې موقت حکومت دی اعلان ډېره مننه ښاغلی خرم ښاغلي بشارمل د لویې جرګې یادونه وکړه که لویه جرګه راوبلل شي او بیا هغسې یو فیصله وکړي چې په افغانستان کې لکه موږ او تاسو ګورو امریکایانو شتون ته وډو ته دلته داسې یو قانوني بڼه ورکول او هغه منل او هغه هم دا اوس موږ او تاسو ګورو چې تر ډیره د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي او په افغانستان کې د دې پر ځای چې سوله او ثبات راټینګ شي ورځ تر ورځې د جګړو لمن پراخیږي که داسې یو جرګه وي چې د ملت د غوښتنو په خلاف فیصله وکړي آیا دا به د منلو وړ وي او آیا که دا جرګه راوغوښتل شي دا به واقعي د ملت د زړه غوښتنې خلکو ته ورسوي لومړی خو که موږ او تاسې دا تېرې لویې جرګې ته وګورو چې هېواد یې په موقت ډول یا په دایمي ډول په امریکایانو خرڅ کړه که دا راتلونکې جرګه هم کومه چې بشرمل صاحب یادوي یا په واقعیت سره دا جرګه هم هماغه څیر وي یعنې دا به هېڅ لاسته راوړنې ونه لري بیا به هم هماغه جنګ وي او بیا به هم هماغه ناخوالې وي او هماغه د ولس بچیان افغانان به وژل کېږي او هېڅ کومه ګټه به ونه لري که موږ او تاسې د لویې جرګې ته مخکینۍ لویې جرګې ته چې امریکا سره ستراتیژیک تړون امضا شته که نه وګورو هغسې کسان په هغه جرګه کې راټول سوي وو چې ټول دولتي چارواکي وه یعنې عام ولس نه څوک نه وه راټول سوي د ولسوالیو په کچه باندې ولسوالان راټول سوي وه د ولایت په کچه باندې د ولایتي شوراګانو غړي راټول سوي وه او په والیان راټول سوي وه امنیه قمندان داسې کسان راټول سوي وه چې هغه هېڅ د ولس منځ کې هېڅ ځای نه لري ولس یوازې دا نه ده چې په ښارونو کې اوسي ولس هغه هم ده چې په کلیو بانډو کې اوسیږي د هغو غږ هم باید واورېدل سي په لویه جرګه کې باید د هغو غړي هم واوسي د هغو استازي هم باید راوبلل سي که چیرې د ټول هېواد استازي په لویه جرګه کې وي زه فکر کوم چې سمه پرېکړه به وسي او که چیرې دا پرېکړې د انحصار لاندې وي او منحصرې وي غوښتنې د خلکو منحصرې وي او نه منل کېږي لکه څنګه چې موږ او تاسې د دې ستراتیژیک تړون لویې جرګې ته ګورو نو بیا به هېڅ دا جرګه د ولس په ګټه باندې نه وي او د ولس هغه حقیقي غږ به پورته نه کړه ځکه جرګه هغه وخت کې حقیقي بڼه غوره کولی شي چې د ټول هم مخالف لوری پکې وي او هم د دولت سره موافق لوری پکې وي او همدارنګه هم عام خلک وي چې ټوله خپله رایه وکاروي په همغه وخت کې چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون امضا کېده لویه جرګه رابلل سوې وه یعنې داسې کسان وو چې ټول په زیري موټرو کې راتلل لویې جرګې ته ننوتل مخکې یو ساعت تېرېدلی نه سوای حتی یو چا قصه کوله ویله ما ته 1 لک روپۍ راکولې چې راشه جرګې کې کښېنه یعنې داسې کسان وغوښتل چې هغه ملت ته هېڅ په درد نه خوري او نه د ملت په درد باندې دردمند دي داسې کسان دي چې هغه خپله چې ښه وي نور د چا غم نسته ورسره د ولس غم نسته ورسره موږ باید د هغه جوالي نه نیولې او تر رئیس جمهوره پورې د ولس باید دغه ټولې په دغه منځ کې راځي د ټولو دغو غړو ستونزې باید په نظر کې ونیسو په ولایاتو کې کومې ستونزې چې خلک لري باید هغه ټولې مطرح شي په دې لویه جرګه کې په کلیو بانډو کې چې کومې ستونزې دي د ولس یې لري ولس ورسره لاس و ګرېوان ده د هغو په شخصي حریم باندې تېری کېږي د هغو په کورنیو تېری کېږي د هغو د کورنۍ غړي وژل کېږي دا اوس دولت د هغو لپاره هېڅ تګلار نه لري هغه به څنګه لویې جرګې ته راسي
او یو څوک چې خپل په کور کې هغه دفاع یې نه کیږي یا په خپل په ځای کې امنیت ونه لري نو به څنګه یو څوک چې په خپل ښار په خپل کلي کې آزاد نشي ګرځېدلی د امریکایي تر تعرض لاندې وي د مثلا د یو بل هېواد د استخبارات تر تعرض ستونزې لاندې وي او د هره ګړۍ هر ساعت د مرګ له ګواښ سره مخامخ وي هغه به څنګه د ولس پرېکړه وکړه که چیرې موږ یوازې جرګه منحصره په یو واړه ټولګي پورې کړو نو بیا دا د ولس جرګه نه سوله دا بیا شخصي جرګه سوله مننه راګرځو بېرته د جهان ټلویزیون درنو لیدونکو لنډه دم اخلو